سکیل کلم چې مونږه ویژن ځان له جوړو نو دا احتیاط وکړو چې مونږ به یو خاص سکیل سره هغه جوړو. تاسو ګوره کو زیناب کوي نو یو سکیل استعمالو، کو غوړی تلو یو سکیل استعمالو، کو لیټ سپوز کېلې نو هغه جدا سکیل ودا درزن راکا روزه کې ما کېلې مالټي نه جوړا واستیا نو مالټي هم ناملی په درزنی نو هغه له کیلوګان راکولې نو ما یې بای دلته خو سکیل بدللې نو ما ته لري جبخ کاری دا هغه ته هم په درزن باندې اخلو کنه هغه په ټول باندې ورکولې ارزه سکیل ډیفرنٹ کې دي شي دغه شان چې سمونګه کو نو هغه موږ سکیل مقررو وردا بوتل پروت دی دی باندې به لیکل شي چې دا 1.5 لیټر دی دا لیټر سکیل دی دا ته پته لګي چې دا زواخلم کوانه دا سونو بدی ته کلیر یې چر دا دونه عمر باندې په دونه پیسو خرڅي هغه وړو کې ګران دی دا ارزان دی ځکه چې یې جوړ دي کې وبډیر راځي او قیمت یې کم دی نو دا شان چې سکیل نه مقرر نو تاسو ته پته نه لګي چې دا ویژن کومه حصہ کې کار کوم او کوم خلال شي کوم خلال شي سکیل وسته وي the scale of your vision in terms of geography چې په کومه علاقه کې بکار کوم آیا پښتونخوا کې بکار کوم پنجاب کې بکار کوم سند کې بکار کوم غون پاکستان کې کار کوم غون په ورلد کې کار کوم ما ویلي چې په ورلد کې کوم هر ملک ماس کې ملک خدای ماس خدای امریکای یتیم دی او خدای پاکستان یتیم دی زماده سرتاج دی نو دا چې خپل ویژن دی د ماده کا ویژن دی نو جیوغرافي ځانته انډرلاین کول چې دا زما جیوغرافي ده بل ټایم پسونه وخت کې بکوم درځي به تر مرګ پورې کوم په ما د مرګ پورې بس دا یو ویژن دی چې به لاس کاله کوم چې لس کاله کې به اداره چون شل کاله ځان یو ټایم فریم ځانته جوړول او بل ډیپت چې په دغه کې تاسو ان ډیپت انالیسس او سټڈی کړی دا کنه دا کړی پرو اینڈ کونز هم کتلې دي کنه دي کتلې خو او بدم داغي کتلې دي او کنه کتلې فار ایگزامپل سروینګ orphans and widows of the world تاسو ته کلیر شو دا ورلد جیوغرافي دا سکیل دی بیسیکلی سونه کول او څنګه کول سونه وخت کول هغه تر مرګ پورې کول او ان ډیپت ما کتلې دي چې دا هغه 5 ډایمنشنز باندې کار کول دا هر څه ځان خپل ویژن یا ادارې خپل ویژن د خدای د پاره پښتنو سانونو پیژنې ستاسو د پاره خو بزان له پیغمبر ناراضي